لومړی سبق پښتو الفبا. خوږو ماشومانو ستړي مشئ، راځئ چې نن د پښتو الفبا توري زده کړو. الفبا د هرې ژبې بنسټ دی. کله چې تاسو الفبې زده کړئ نو کولی شئ چې لیک او لوست په اسانه توګه وکولای شئ. الف الف د پښتو اول توری الف دی. الف الف انار انار انار. ب با ب بازار بازار. وګورئ بازار. ت تا تار تاسو وایئ تار. ت تا دا اصلي پښتو توری دی. تال یعنی زانګو. په زانګو کې سړی ټال وایي، هغې ته ټال ویل کېږي. ټال. پ درې ټکي د لاندې لري. پ پلار. اوس پوهېږئ چې په پ باندې پلار لیکل کېږي. پلار. ث یو عربي توری دی. عربي توري په پښتو کلمو کې نه کارېږي. ثواب یوه عربي کلمه ده. کورنی کار. دا شپږ توري پنځه ځله تکرار کړئ. راتلونکی سبق. خوږو ماشومانو په راتلونکي سبق کې به نوي توري زده کوو. جیم ح خ چ څ ځ. جیم ح خ چ څ ځ. دو توریو ته وګورئ او په بل ځل به دا توري به په بل سبق کې وایو. نو ډیره زیاته مننه چې راغلی او سبق مو زده که. زموږ سبق په همدې ځای ختم شو. الله مو مل شه. د خدای پامان.